الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. نن مو 15مه درسي حلقه ده. د مخکنی درس په دوام را رسیدلی و دې برخې ته چې د قرآن د دې مبارک آیات معنا څه ده. وکان عرشه علی الماء، او عرش په اوبو ولاړو، پر اوبو. او حالت مو توضیح کړی چې مراد دا دی چې الله تعالی د ځمکې او اسمانونو له پیدا کولو وروسته او د نورو توکو تر هغوی وړاندې د هر څه نه په ځمکه کې اوبه پیدا کړي. یعنې دا لومړی ترکیب و چې په ځمکه کې رامنځته شوی. یعنی دا مهال چې الله تعالی اسمانونو ځمکه پیدا کړي، دغه ملک یوازینی مهم شی چې پیدا شوی دغه د سلطې تر عرش لاندې هغه د اوبو ترکیب. دا اوبه چې موږ نن څښو دا د ژوند د اساسي توکی، ټول ژوي له همدې پیدا شوی او د ټولو ژوو د رزق او روزي مهمه وسیله او ماده هم همدا ده. یعنی چې الله تعالی مخکې له دې نه چې انسانان پیدا شي اوبه یې پیدا کړي، مخکې له دې نه چې ټول ژوي پیدا شي اوبه پیدا شي. او دا د انسان لپاره تر ټولو مهمه او ضروري ماده ده. الله تعالی د ټولو ژوو د رزق او روزي ذمه‌وال دی او د هغوی رزق او روزي کې تر ټولو مهمه ماده هم همدا اوبه دي. دا مطلب په همدې توګه د العنکبوت سورې کې راغلی، خو په دې بڼه وکأی من دابة لا تحمل رزقها الله یرزقها وإیاکم وهو السمیع العلیم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون. العنکبوت له شپېتم تر درې شپېتم آیات پورې. او ترجمه یې همداسې ده. او څومره ژوي داسې دي چې خپله روزي نه وړي، لا تحمل رزقها، خپله روزي په خپلو اوږو نه وړي. یعنی د روزي د تأمین دنده یې په اوږو نه ده، پټی نه لري، دکان نه لري، رزق او روزي لپاره ذخیره نه لري، د سبا لپاره څه ځان ته نه ذخیره کوي. الله یرزقها وإیاکم، الله ورته رزق او روزي ورکوي. دا رزق او روزي د الله تعالی په ذمه ده او تاسو ته هم. ټول مرغان داسې دي چې سبا لپاره څه نه ذخیره کوي. د بحر ټول ژوي هم داسې دي چې سبا ته څه نه لري، ذخیره کوي نه. حیوانات هم ټول هم داسې دي چې نه پټی لري، نه ځمکه کري، نه دکان لري، نه د رزق او روزي لپاره ذخیره لري. له ځینو ماسوا چې هغوی په ژمي کې ځان ته رزق او روزي ذخیره کوي، خو دا رزق او روزي هغوی ته داسې ورکول کېږي چې خپله باندې کوم زحمت نه دی سره، فقط راټولوي او انتقالوي. همداسې الله تعالی چې هغوی ته رزق او روزي ورکوي تاسو هم درکوي. دا د هغو په ځواب کې ویل شوي تشویش یې درلودو چې که هجرت وکړو دلته هر سره نه پاته شي
ځمکه مو، پټی مو، شتمني مو، کور مو، کلی مو، هر سره نه پاتې شي، زو د الله تعالی په لاره کې هجرت کوو، د رزق او روزي مشکل به مو څنګه حل کېږي؟ الله تعالی هغوی ته اطمینان ورکړئ. ولې تشویش لري؟ خدای ستاسو د رزق ضامن دی چې دا دومره حیواناتو ته ژوو ته ورکوي، تاسو ته هم درکوي. هغوی ته پرته له پټیو، له کارو کروندې او ځمکې الله تعالی ورته رزق روزي ورکوي، تاسو ته هم درکوي. مطمئن اوسئ، تشویش مه لرئ، دښمن ته مه تسلیمیږئ، په خپل دریځ کلک پاتې شئ. د رزق او روزي له ویرې نه دښمن ته سر ټیټ نه کړئ. الله تعالی ستاسو د رزق او د روزي ضامن دی. او بیا ورپسې وایي چې هغه پوه اورېدونکی دی. ستاسو د رزق او د روزي ضامن هغه ذات دی چې ستاسو له وضعیت هم پوه دی، ستاسو له احتیاجاتو هم خبر دی، ستاسو اړتیاوې هم ورباندې پوهېږي، او ستاسو دعاګانې هم اوري. سمیع دی، علیم دی، هیڅ کله مو هم یوازې نه پرېږدي، تل د هغه اعتنا لاندې است، د هغه نظر لاندې است، تل ستاسو په حالت خبر دی، او تل ستاسو فریادونه او دعاګانې اوري. ستاسو د ژبې دعا هم اوري، او ستاسو د زړه غوښتنې هم اوري. ستاسو زړه کې هم چې څه تېرېږي او څه ته احساس ضرورت کوي، الله تعالی ورباندې خبر دی. او که یې وپوښتې چې اسمانونه او ځمکه چا پیدا کړې، او لمر او سپوږمۍ چا مسخر کړې؟ دا آیت که له دې نه ماسیوا په یو بل ارتباط راغلی وی، نو بیا یې معنا بېله وه. اما دلته له دې مخکني آیت سره خاص او ډېر ژور تعلق لري. همدا چې الله تعالی ستاسو د رزق او د روزي ضامن دی، او رزق او روزي درکوي، تشویش مه کوئ. له دغه موضوع سره د دې وروستي آیت ډېر ژور او عمیق ارتباط، ځکه زموږ د رزق او د روزي وسایل یا اسمان دی یا ځمکه. له اسمانه اوبه راورېږي، او له ځمکې نه دانه او میوه راشنه کېږي. دا چا پیدا کړی؟ پوښتنه وکړئ. څوک چې د رزق او روزي په ارتباط تشویش لري، که هغوی ته ووایي چې دا اسمان او ځمکه چا پیدا کړی؟ د رزق او د روزي اساسي دوه منابع، اسمان او ځمکه، دا چا پیدا کړی؟ او دا لمر سپوږمۍ چا مسخر کړي؟ لمر د ورځې نښه ده، او د رزق او روزي پیدا کولو کې تر ټولو مهم عنصر. ځمکې ته تودوخه ورکوي او رڼا. له دې تودوخې او رڼا پرته د ځمکې په سر د هیڅ څه شنه کېدل ممکن نه دي، اصلا ژوند ممکن نه دی. که لمر نه وای او دومره رڼا یې زموږ ځمکې ته نه ورکولی چې لکه دا نن چې ورکوي، او دومره تودوخه یې نه ورکولی چې دا نن نه ورکوي، د ځمکې په سر نه یوازې ژوند ممکن نه و، بلکې هیڅ څه به ونه پیدا شي. ستاسو دا رزق او روزي به هم نوره نه وه. او همداراز دا شپه ورځ چې لمر د ورځې علامه ده او نښه ده، او سپوږمۍ هم د شپې، او همدا دواړه چې یو په بل پسې په منظمه توګه راځي، دا د ځمکې په سر د هوا او د موسم د تعادل باعث دی. که دا نه وای، ځمکه به لا ډېره توده وه چې هلته به ژوند ممکن نه و، لکه ډېر نور ستوري چې همداسې چې ورځ یې اوږده ده، هلته حرارت دومره زیات چې څوک اوسېدلی نه شي، ژوند کې ممکن نه دی، هېڅ څه نه پیدا کېږي. او که شپه اوږده یې دومره سړی چې بیا هم په هغه کې ژوند ممکن نه دی. دغه تعادل د شپې او د ورځې ترمنځ د دې باعث شوی دی چې دلته د ځمکې هوا داسې چې انسان پکې ژوند وکړی شي. که په همدې باره کې ترې پوښتنه وکړئ چې اسمان ځمکه چا پیدا کړې، او د لمر سپوږمۍ چا مسخر کړې، د رزق او د روزي مهم عناصر، نو له دې نه پرته بل ځواب نه لري چې لا یقولن الله، وایي به چې حتما خدای، د الله تعالی پرته بل چاته د اشاره نشي کولی.
مجبور دی همدا خبره وکړي دا همغه ذات کړی چې زه پیدا کړم د عالم یې پیدا کړم. نو څنګه دوکه کیږي سره لري چې دا ګوري او اعتراف هم ور باندې کوي. ولې دوکه شوي، ولې اشتباه کوي، ولې د رزق او د روزي په ارتباط تشویش کوي؟ خدای ستا د روزي ضامن دی، حتما یې درکوي، تشویش مه کوه. دغه د دوکه کېدو دلیل څه ده؟ فانا یؤفکون، څنګه ولې دوکه کیږي؟ دا خو الله دی چې له خپلو بندګانو یې چاته چې وغواړي روزي ورته پراخوي او یا یې ورته محدودوي. د رزق او روزي د زیاتولو او د محدودولو کمولو فیصله هم له عرشه صادریږي، ستا د رب له لورې صادریږي. یو هغه ویش دی چې انسانان خپلو منځونو کوي او اکثرا غیر عادلانه او ظالمانه. د رزق او د روزي یو ویش مربوط دی خپل انسان ته. د هغوی په ټولنه کې دا ویش اکثرا ظالمانه او غیر عادلانه او فقر الوجم له همدې را پیدا کېږي چې د رزق او د روزي ویش انسان په لاس کې پرېوځي او بیا هغه د بل حق تر پښو لاندې کوي. د همدې کبله انسانانو کې فقر الوجه رامنځته کېږي. یو هغه ویش دی چې الله تعالی یې کوي، کله باران ووري او کله واوره. کوم موسمو کې زیاته واوره ووري چې هلته ذخیره شي، بیا د دوبي موسم کې چې هوا ګرمه ورو ورو دا واوره ویلی شي د کاریزونو په شکل کې، د چشمو د چینو په شکل کې، د نهرونو په شکل کې بهیږي او زما ستا د کور خواته تیریږي، زما د پټیو ځمکې خواته تیریږي، ما ته مو اوبه راکوي او زما پټیو حیواناتو ته مو اوبه ورکوي. دا عادلانه دی. الله تعالی یو برابر په ټولو باندې لمر راپورته کوي، یو برابر په ټولو باندې بارانونه ووري، همداسې واوره. الله تعالی چې کوم رزق او روزي ورکوي د ویش کومه سنت لري هغه په عدالت ولاړ سنت ټولو ته ورکوي بلا استثنا، کافر ته مؤمن ته. البته قرآن مشتدام وایي چې که کافر ته رزق ورکوي نو د مؤمن لپاره ورکوي. که په ځمکه کې مؤمن نه وي نو الله تعالی په د کافر باندې خپله روزي بنده کړي، هېڅ څه به هغه ته ورنه کړي. او که یو پوښتي چې له اسمانه څوک اوبه راکوزوي نازلوي او په همدې سره ځمکه له خپلې مړینې وروسته را ژوندی کوي، دا اوبه له اسمانه څوک نازلوي؟ د چا په اراده را ورېږي؟ آیا له خدای پرته بل څوک په دې کې څه لاس لري؟ که الله تعالی وریځې را نه ولي او باران ترې ونه وري، څوک شته چې دا باران ووري؟ آیا له دې پرته بله چاره لرو چې وایو دا فقط الله تعالی کوي؟ په دې کار کې الله تعالی شریک نه لري، څوک ورسره شریک نه ده. او بل اسمانه دی را وروي او په همدې سره مړه ځمکه دی ژوندی کوي. مړه ځمکه ژوندی کول یعنې دا چې ګورئ د ژوندون او د حیات بیل بیل نمونې کې وګورئ، یو په بل پسې له ځمکې نه سر را اوچت کړي، سرلي سره سم به ته وګورئ بې دیاوي ډاګونه ټول شنه شي، زرغونه شي. حتما به ووایي چې الله تعالی د دې نه پرته بل ځواب نه لري. چار او ناچار به همدا خبره کوي، ووایه ستاینې ټولې الله لره دي، خو د دوی ډېری نه پوهېږي. په دې مبارکو آیتونو کې هم ګورئ چې لومړی ژوو ته د رزق او روزي ورکولو خبره شوې او بیا د اسمانونو او ځمکې د پیدایښت، د لمر سپوږمۍ د تسخیر چې شپه او ورځ په ګوته کوي او دا دواړه د رزق او روزي مهم اسباب دي. بیا له اسمان د اوبو راورېدا او بیا په ځمکه کې د ژوندون پیلېدا، دې ته اشاره شوې او په دې توګه موږ ته ویل شوي چې رزق او وسایل او اسباب د الله تعالی له لورې پیدا شوي او ذمه‌والي هم الله تعالی دی
ستاسو د رزق او د روزي ضامن خدای دی. هغه دا پریکړه کوي چې چاته څومره رزق او روزي ورکړي. کلیش زیر شي نو درته جوته بشي چې د دغو دواړو سورتونو په دغو آیتونو کې بشپړ ورته والی دی. هماغه آیات چې موږ په پروني درس کې ویلی، په مخکني درس کې، بس په هغه ځای کې هم د رزق او د روزي په ارتباط او په همدې ارتباط راغلی چې وکان عرشه علی الماء، او معنی دا دواړه آیتونه د دې عنکبوت د سورې او هغه آیات چې مخکني درس کې وشو دا کاملا ورته والی. موضوع د رزق و روزي ده. هلته هم د رزق و روزي په ارتباط بس، هلته هم د ځمکې او د اسمان یادونه د همدې لپاره سوې ده، او دا چې د الله تعالی عرش روبو د دې یادونه شوه. او واضح مو کړله چې په کان عرشه علی الماء کې نشو ویلی چې عرش د اوبو له پاسه ولاړو، بلکې معنا یې دا ده چې اوبه د الله تعالی د واکمنۍ تر عرش لاندې وي. دا مو واضح کړه چې که هغه بل تعبیر ترې ولرو نو معنا یې دا ده چې موږ خدای له مخلوق سره تشبیه کړی. له عرش مو یو جسم جوړ کړی او په اوبو باندې هم ودرېدا دغسې لکه چې د ځمکې یو تخت د اوبو په سر ولاړ دی، او په عرش باندې د الله تعالی استوا هم داسې لکه یو څوک چې په عرش باندې کښیني، د ځمکې په یو تخت باندې کښیني. دا الله تعالی تمثیلول دی، د خپل مخلوق سره ورته کول دی. دا تمثیل دی، دا تجسیم دی، تجسید دی. الله تعالی ته د جسد ثابتول دی، الله تعالی ته د جسم ثابتول دی، او د ځمکې له مخلوق سره ورته کول دی. له کوم څه نه چې موږ قرآن منع کړی چې الله تعالی ته به مثال نه بیانوئ. په دې نړۍ کې هیڅ داسې څه نشته چې الله تعالی ته ورته وي، په خپل ذات کې هم او په خپلو صفاتو او افعالو کې هم. عالم ټول مخلوق دی، پیدا شوی، مکان ته ضرورت لري، له یو ځای نه بل ځای ته خوځېدو کې زمان ته ضرورت لري. خدای له مکان هم مستغني دی او له زمان هم اوچت، نه د مکان تابع دی او نه د زمان. کومو خدای له مخلوق سره تشبیه کړ یا په مخلوق کې مو دغه لپاره یو مثال وړاندې کړ. یعنې داسې چې څوک وایي الله تعالی په عرش او په کرسي داسې کښیني لکه انسان څه کښیني، بس دا تمثیل ده، دا تشبیه ده. له کوم څه نه چې موږ الله تعالی منع کړي، قرآن په مکرره توګه موږ ته وایي چې دغه په مثل هېڅ نشته، او دغه لپاره مثالونه مه بیانوي. یعنې داسې کار مه کوئ، مثال به نه بیانوي، ته نه پوهېږې، خدای ښه پوهېږي. خدای چې د ځان په ارتباط مثال نه در وړاندې کړی، ته څه کاره چې د خدای په ارتباط مثال وړاندې کړي؟ خدای پوهېږي او تاسو نه پوهېږئ. په آیت کې هم دا راځي. انسان له دې کمې پوهې سره څنګه دا جرأت او جسارت کوي چې د خدای لپاره یو مثال بیان کړي او دغه له مخلوق سره یې تشبیه کړي. دې ته مو هم باید پام وي چې که دا آیات په بل ځای کې راغلی وی او هلته د بحث موضوع د عرش څرنګوالی وی، نو قرآن موږ ته وایي چې د متشابه آیاتونو د الفاظو داسې تعبیل چې د مجازي معنا په ځای په حقیقي معنا د پوهېدا هڅې ته او لټې ته ورته وي، د هغه چا کار دی چې زړونه یې بیمار. د ایمان او د علم خاوندان د دغو آیاتونو د الفاظو له تعویل او په اصلي معنا یې له ژباړې ډډه کوي او وایي چې په تعویل یې له الله تعالی پرته هېڅوک نه پوهېږي. دلته په حقیقت کې په دې الفاظو سره موږ ته نه د عرش د څرنګوالي او کیفیت په ارتباط څه ویل شي، او نه دا چې عرش په څه باندې ولاړ دی، بلکې دا مطلب ویل شوی چې د اسمانونو او ځمکې له پیدایش وروسته د الله تعالی په ملک او د ده د واکمنۍ تر عرش لاندې لومړی پیدا شوې ماده هغه اوبه دي چې انسانان او نور ژوي ترې پیدا شوي.
ځکه قرآن وایي چې هر ژوی مو له اوبو پیدا کړ وجعلنا من الماء كل شيء حي هر ژوندی شی مو له اوبو پیدا کړ دا هغه ماده ده چې تر ټولو مخکې الله تعالی پیدا کړ او دا همداسې ده لکه الله تعالی چې د ماشوم له پیدا کېدو وړاندې او مخکې له دې چې هغه رزق او روزي ته ضرورت ولري او د خپلې خولې له لارې واخلي لا پیدا شوی نه دی او رزق و روزي ته مستقل ضرورت نه دی احساس کړی الله تعالی د مور په تکي ورته شیدې برابر دا اوبه هم الله تعالی په ځمکه کې داسې مخکې پیدا کړي دي دوی له پیدایښت نه مخکې لکه د مور په تکي چې الله تعالی د ماشوم لپاره شیدې پیدا کړي ورته ضرورت نشته اما دې له مخکې نه سنجول شوي منصوبې مطابق په دې تاریخ ماشوم پیدا کیږي لږه له وړاندې باید د مور په سینه کې ورته شیدې برابر شي او دا هم داسې چې په هغه کې د ټول ضرورتونه راپه شوي که هغه ویټامینونو ته ضرورت لري پروتین ته ضرورت لري شکر ته ضرورت لري څه ته چې ضرورت لري دا ټول په شیدو کې ورته تیار شوي داسې څه نشته چې هغه ته دی ضرورت لري او په شیدو کې ورته نه برابر شي تر 2 کال پورې په همدې غذا اکتفا کولی شي همداسې د ځمکې او د اسمانونو تر پیدایښت وروسته لومړۍ ماده چې پیدا شوې ده هغه اوبه دي کټ مټ همدغسې لکه چې د انسان له پیدایښت مخکې د هغه د مور په تیکي ورته شیدې برابرې شي په دې ارتباط مو څه وضاحت درلودو چې ساینس وایي لومړی عنصر چې په ځمکه کې پیدا شوی هغه هایدروجن دی تر ټولو ساده عنصر چې په خپل اتوم کې یو پروتون لري او یو هم نیوترون تر ټولو ساده لومړی عنصر د ځمکې په سر چې پیدا شوی هایدروجن دی او دا هایدروجن د ځمکې د اوبو له 3 برخو 2 برخې دي د اوبو له 3 برخو 2 هایدروجن دي او یو برخه یې هم اکسیجن او اکسیجن هم له هایدروجن وروسته اتم عنصر دی چې پیدا شوی داسې معلومیږي چې طبیعي ده باید د هایدروجن او اکسیجن سره یو ځای شوي او اوبه یې جوړ کړي تر ټولو مخکې نو د دې آیت معنا دا ده چې الله تعالی په ملک کې د اسمانونو او ځمکې له پیدایښت وروسته لومړی ماده لومړی ترکیب چې پیدا شوی اوبه دي چې دغه 2 برخې هایدروجن دی چې لومړی عنصر دی اول ساده عناصر پیدا شي بیا پیچلي عناصر پیدا شي او په مرکباتو کې هم اول هغه مرکبات پیدا شوي دي چې له ساده عناصرونو جوړ شوي لمر کې لا دا پیچلي عناصر نشته درانه عناصر نشته هایدروجن دی او هیلیوم دی هیلیوم هم جوړ شوی له هایدروجن دی له 2 اتومه هایدروجن نه هیلیوم جوړ شوی او اوس په لمر کې له دغه فقط دا 2 عناصر دي مرکبات نشته ورو ورو به دا مرکبات را پیدا شي په ځمکه کې هم داسې شوي د دا ډول آیاتونو په تعبیر او تفسیر کې د اهل ظاهر اسلوب ډیر غلط او ناسم دی دا خبره د تعصب له مخې نه کوو او دا د تفرقې پیدا کولو لپاره هم نه کوو د یووالي لپاره کوو د اختلاف باید رفع شي حقیقت باید څرګند شي ملت له لوی ستونزې سره مخامخ دی لوی فتنې سره مذهبي اختلاف دا اختلاف باید رفع شي په سړه سینه باید دا مسایل وڅېړو او جرأت سره باید حقیقت ته غاړه کښېږدو تعصب ونه لرو لوند تعصب تحریم کو ځان ترې وژغورو
کومه شیبه هم چې موږ ته حقیقت معلوم شو بلا درنګ ځنډ او تاخیر پرته هغه ومنو. دا اسلوب چې عرش د الله تعالی مکان ګڼي د ځمکې له تخت سره یې تشبیه کوي. او کان عرشه علی الماء داسې تعبیروي لکه چې د الله تعالی عرش په اوبو ولاړو عرش مکان دی، یو جسم دی او په اوبو باندې ولاړ. هماغسې لکه د انسان کوم تخت چې د ځمکې پر سر یا د اوبو له پاسه ولاړ. د دې لپاره چې د دوی د دې غلط اسلوب تفاهت او غلطوالي سم پوه شو، دې آیت ته ستاسو توجه راوړم. ډېر حقایق توضیح کوي، موږ ته هغه سمه لار راشي. قرآن فرمایي وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. او دا قرآن داسې نه دی چې له الله تعالی پرته دی څوک په دروغو جوړ کړی شي. له دې نه ډېر اوچت انسان وتوانېدلی چې قرآن په څېر کتاب وړاندې کړي. او دا هم یوازې له دې پلوه نه چې له ادبي لحاظه دومره اوچت کلام دی چې انسان د دې توان نه لري چې هغه ته ورته کلام راوړاندې کړي. دا هم ده، خو دا یو وړه برخه ده، دا یو بسیط اړخ ده. له علمي پلوه هغه اسرار چې په دې قرآن کې دي، هغه علمي څېړنې چې په قرآن کې دي، عالم یې موږ ته معرفي کړی دی، دغه پیدایښت یې موږ ته معرفي کړی دی، د انسان یې راته معرفي کړی دی، دغه غوښتنې یې راته پیدا کړې دي، دغه د پیدایښت څرنګوالی یې راته پیدا کړی، دا عالم یې موږ ته معرفي کړی دی. له دغو اړخونو قرآن داسې دی چې څوک یې د راوړلو دغه په څېر کتاب راوړلو توان نه لري. خو لیکن د هغه څه تصدیق کوونکی دی چې ترې مخکې و. معنا یې همدا ده، تعطل لفظي معنا دا نه ده، زه دلته فقط دغه معنا تاسو تصدیق کوونکی دی د هغو کتابونو چې تر قرآن وړاندې و، یعنی قرآن، تورات، انجیل، زبور او ټول مخکني کتابونه چې په پیغمبرانو نازل شوي دي د دې تصدیق کوي. ځینې متاسفانه اشتباه کوي، فکر کوي چې د تصدیق معنا دا ده چې قرآن د بایبل تصدیق هم کوي. قرآن د اصلي تورات تصدیق کوي، د اصلي انجیل تصدیق کوي، د اصلي زبور تصدیق کوي، د بایبل نه. قرآن بایبل په بشپړه توګه تردیدوي. قرآن بایبل تصدیقوي نه بلکې تکذیبوي، تردیدوي، تصحیح کوي. ما قرآن لوستلی دی او بایبل هم سره مقایسه کړی نه په یو کتاب. جمله یې راته معلومه شوې ده چې قرآن هغه تردید کړی ده، تکذیب کړی ده. ما د بایبل لفظ کلمه دوی ورته آیات وایي، آیات د قرآن د آیات په وړاندې شه. او لیدلې مې دي چې قرآن چې څه ویلي دي دا د بایبل تصدیق نه ده، قطعا نه ده. متاسفانه زموږ ځینې مفسرینو علماو هم دا غلطي کړې ده، اشتباه یې کړې. فکر یې کړی دی چې قرآن کې راغلی چې دا کتاب د مخکنیو کتابونو تصدیق کوي نو د بایبل تصدیق هم کوي. او بیا داسې اشتباهات هم کړي دي کوم ځای کې چې قرآن تردید کړی دی او څه هغه یې بس په زور په ډېر تکلف سره هڅه کړې ده چې سره تلفیق یې کړي. او د قرآن د آیات نه هم داسې تعبیر او تفسیر وړاندې کړي چې له بایبل سره ټکر رانه. او داسې حال کې چې قرآن همغه ځای کې بحث د دې لپاره کړی چې د بایبل خبره تردید او تکذیب او تصحیح کړي. او د کتاب تفصیلی بڼه، یعنی څه چې په مخکنیو کتابونو کې په مجمل توګه راغلي قرآن هغه تصدیق کړي دی او تفصیل یې وړاندې کړی، مشرح ډول کې بیان کړی. قرآن په ټولو مخکنیو الهي کتابونو احتوا کړی، مهیمن ده په ټولو کتابونو، ټول مطالب احتوا کړي دي. چې شک پکې نشته د عالمیانو د رب له لوري
دا قرآن په خپل شهادت ورکوي چې د الله تعالی له لوري لېږل شوی کتاب د کوم انسان کتاب نه دی، د کوم انسان کلام نه دی، د الله تعالی کلام دی، د الله تعالی له لوري را لېږل شوی کتاب دی. په خپل دا قرآن شهادت او همدغه قرآن شهادت ورکوي چې د دې حامل د خدای یو پیغمبر دی. د محمد علیه السلام په ارتباط زموږ لپاره تر ټولو شاهد او لویه معجزه څه ده؟ قرآن. دغه قرآن موږ ته ثابتوي چې پیغمبر علیه السلام څوک چې د دې کتاب حامل هغه حتما باید د الله تعالی له لوري رالېږل شوی یو پیغمبر. که څوک تر قرآن مخکې په نورو الهي کتابونو ایمان لري، نو دا قرآن به داسې عمومي چې د هغه کتاب د هر اساسي مطلب او هر مهمې خبرې تصدیق کوي. هماغه څه وایي چې مخکنیو کتابونو ویل. دا کتاب د الهي کتابونو تفصیلي بڼه ده. څه چې په نورو کتابونو کې په مجمل او مختصره توګه راغلي، په قرآن کې په لا زیات تفصیل او وضاحت سره راغلي. د شک مورد پکې نه موندل کېږي. لا ریب فیه، په دې قرآن کې د شک مورد نشته. داسې څه چې انسان په شک کې ولویږي، خبره داسې که داسې د هغه د فهم قصور شاید د دې باعث چې شک وکړي، خو په حقیقت کې په قرآن کې د شک مورد نشته. هیڅوک نشي توانېدی په قرآن کې داسې څه په ګوته کړي چې د هغه په حقانیت کې او په دې کې چې دا د الله تعالی له لوري لېږل شوی کتاب دی شک او شبهه راولاړه کړي. د دې کتاب هر څه په دې ګواهي ورکوي چې د عالمیانو د رب له لوري لېږل شوی کتاب دی. دلته د قرآن د ځانګړتیاوې توضیح کولو په ضمن کې مشرکینو ته مزید ویل شوي چې په مخکنیو دلایلو علاوه دا قرآن د یو داسې لارښود کتاب په توګه ستاسو مخې ته پروت دی چې ستاسو ټولو پوښتنو ته ځواب وایي، ستاسو ټول شکونه له منځه وړي او د ژوند د هرې پیښې په اړه ستاسو لارښوونه کوي. د نورو ځانګړتیاو په څنګ کې دلته راغلي تصدیق الذي بین یدیه. تحت اللفظي ترجمه د دې فقرې دا ده: قرآن د هغه څه تصدیق کوي چې د ده یعنی د قرآن د لاسونو ترمنځ دی. تصدیق الذي بین یدیه، تصدیق د هغه څه چې د قرآن د لاسونو منځ کې دی. تحت اللفظي ترجمه هم دا ده: بین یدیه، د دواړو لاسونو منځ کې. خو مراد یې دا دی چې قرآن ټول هغه الهي کتابونه تصدیقوي چې تر ده مخکې نازل شوي. اصل هدف د دې فقرې هم دا ده: تر قرآن مخکني کتابونه، مخکني الهي کتابونه، دا بین یدیه اصلي مراد هم دا ده، د لاس مخکې، دا نه چې مخکې څه تېر شوي د کتابونو چې راغلي د هغه تصدیق کوي. اوس که کوم کس له د ساده نظر خاوند چې هر څه ته ظاهر وګوري او هڅه کوي د قرآن د آیاتونو هغه برخې هم چې مجاز ده، استعاره ده، تشبیه ده، هغه هم د خپل سطحي نظر په تله کې وسنجي او تعبیر کې او تفسیر کې. دلته چې قرآن ته ید منسوب شوی ده، لاس، د بین یدیه صیغه کارول شوی د لاسونو منځ کې. قرآن ته ید منسوب شوی یو، او کتابونه هم داسې ښودل شوي دي چې د قرآن د لاسونو منځ کې. نو معنا یې فقط دا ده چې قرآن لاسونه لري، ځکه د ید ذکر شوی ده.
او مخکني کتابونه هم د په لاسونو کې داسې ځای په ځای شوي لکه څوک چې کتابونه په خپل لاس کې نیسي. تعطل لفظي معنا هم دا ده. په یو سطحي نظر به څوک هم دا انتباه ترې اخلي چې ګواکې قرآن لاس لري او اهل ظاهر هم وایي چې بس ید راغلی ده د خدای ته چې چیرې هم داسې څه ویل شوي دي چې الله تعالی ته ید منسوب شوی ده، نو دې معنا دا ده چې الله تعالی هم ید لري، عضو لري، جارحه لري، زموږ په څېر لاس لري. چې دوه لاسونه راغلي دي نو ګواکې چې الله تعالی دوه لاسونه لري. خو بیا دې ته ځواب نه لري چې نو الله تعالی خو یو ید هم ځان ته منسوب کړی ده او ډېر هم بأیدینا یې هم ویلی دي. یوه سترګه هم راغلې، دوه سترګې هم راغلې او ډېرې سترګې هم راغلې. له دوی نه ولې دوه سترګې اخلي فقط او دا نور پرېږدي؟ ولې یوازې دوه لاسونه اخلي، یو لاس او ډېر لاسونه پرېږدي؟ داسې نو باید ټول هغه کړو، ځکه الفاظ هم داسې دي. که ظاهري الفاظو ته ګورو خو باید همدا معنا تر هلته هم واخلو. دلته هم باید د قرآن لپاره لاس ثابت کړو. خو دا به ډېر صفحات نه وي چې څوک همدا جسارت وکړي د یو غلط تصور په اساس، د یو غلط اسلوب له مخې اشتباه یې کړې ده، یو لارې غوره کړې ده، یو فکر تر اغېز لاندې راغلی ده. په همدې اساس راځي او وایي چې نو قرآن باید لاسونه ولري ځکه ید ورته منسوب شوی ده. همداسې د الله تعالی عرش هم باید د ځمکې د یو تخت په څېر ځکه عرش یعنې تخت او په اوبو باندې د عرش اوسېدان باید همداسې لکه د ځمکې یو تخت چې په عرش باندې، ځکه الفاظ همداسې نو. که دلته غلطه یې ده دا خبره چې قرآن ته ید منسوب شوی ده خو معنا یې دا نه ده، قطعا دا غلطي به نه کوو چې تعطل لفظي ترجمه دې وکړو. مخکې مې تاسو څو مثالونه وویل چې په استعارو کې د الفاظو تعطل لفظي ترجمه کاملا غلطه ده. هر څوک چې دا اسلوب غوره کوي سخت اشتباه کوي او د دې باعث به کېږي چې هغه خدای تمثیل کړي له مخلوقاتو سره. آیا دا ډېره کچه او غلطه د خندا وړ خبره نه ده؟ آیا دا د قرآن د دغه آیات د مراد او مطلب خلاف تفسیر او تعبیر نه دی؟ مراد د دې استعارې او د دې الفاظو چې دلته کارول شي فقط همدا ده چې قرآن د مخکنیو الهي کتابونو تصدیق کوي، نه دا چې قرآن لاسونه لري او دا مخکني کتابونه هم د لاسونو منځ کې دي او بیا دغه تصدیق کوي. متاسفانه د هغوی اسلوب هم داسې ده. د استوا علی العرش او عرشه علی الماء یداه مبسوطتان او دې ته ورته نورو آیتونو کې د دوی غلط تعبیر همداسې د خندا وړ دی. قطعا د یداه مبسوطتان معنا دا نه ده چې الله تعالی دوه لاسونه لري او دواړه تل همداسې پراخ. دا استعاره عربو کارولې ده د ډېر انفاق لپاره. یو استعاره ده د خلکو له لوري کارول شوې یو استعاره د یو مفهوم او مراد لپاره قرآن هم راخیستی. تعطل لفظي معنا یې قطعا نه مطرح ده، نه د الله تعالی د کلام مراد او نه صحیح او سم کار ده. همدغسې لکه چې د قرآن په ارتباط مو وویل تصدیق الذي بین یدیه، مګر د دې ید منسوبول قرآن ته داسې معنا لري چې هغه هم دغسې زموږ د لاس په څېر لاس لري. خدای په هیڅ څه کې مخلوق ته ورته نه دی. الله تعالی اعضا نه لري، اعضا د مخلوقاتو خصلت او نیمګړتیا ده. الله تعالی د مخلوق په څېر جسم نه لري. دا غلطي به نه کوئ چې د الله تعالی په ارتباط کلم تصور کوئ، که څه هم حتی موږ پیغمبر علیه السلام له تصور هم منع کړي، له فکر کولو یې هم منع کړي د الله تعالی د ذات په ارتباط. او قرآن هم راته وایي چې د الله لپاره مثالونه مه بیانوئ، هېڅ څه په دې عالم کې هغه ته ورته نه ده. پیغمبر له دې نه منع کړي، قرآن له دې نه منع کړي، ولې سره له دې موږ راځو خدای ته اعضا ثابتو، خدای ته مکان ثابتو، عرش دغه مکان ګڼو،
او بیا په دې خبره باندې هم ولاړ چې بس خدای چې په عرش باندې ده نو په ځمکه کې له ما سره نه ده. او که څوک وایي چې الله تعالی فرمایي چې زه له تاسو سره په هر ځای کې یم، 2 3 موزیم 4 5 موزیم چې چیرې وایي زه در سره یم. او په هغه آیات کې راغلی چې دا مطالب چې خدای له موږ سره دی چیرته چې و، په هغه آیات کې راغلی چې وایي الله تعالی په عرش استوا کړی. یعنی په یو آیت کې وایي په ابتدا کې چې الله تعالی په عرش استوا کړی، او په همدې آیت کې موږ ته وایي چې الله تعالی په هر ځای کې له تاسو سره دی، چیرته وایي خدای له تاسو سره. یعنی چې خدای داسې ذات دی چې د مخلوق په څیر نه دی چې په یو مکان کې نو په بل کې به نه وي. په عرش باندې هم ده او په ځمکه کې له ما سره هم ده. که دا تصور ونه لرو نو خدای محدود کړ، د مکان تابع مو کړ، مخلوق سره متشبیه کړ چې په عرش باندې کېدی شي نو زما په څنګ کې به نه وي. دا د قرآن د یو آیت نه انکار دی. الله تعالی وایي مکرر وایي، یو ځل نه 100 ځله راته وایي چې زه در سره یم، تا ته در نږدې یم، د غاړې تر رګم در نږدې یم، چې چیرې وي در سره یم. او موږ له دې نه انکار کوو، فقط یو غلط تصور هم ځان ته راکړی، د همغه تصور انګېرنې په اساس اوس د قرآن له صریح او څرګندو آیتونو نه انکار کوو. دا یو لوغ آیتونو دی چې اهل ظاهر او خلک له فهم تفسیر او واضح تعبیر عاجز دي چې استعاره او په متشابه نصوصو کې راغلي الفاظ د مجازي معنا پر ځای په حقیقي معنا نشي. د دوی د مسلک لمخې باید د دې آیات دا فقره وکانه عرشه علی الماء داسې تعبیر کړي چې ګواکې د اسمانونو او ځمکې له پیدا کېدو مخکې د الله تعالی عرش یعنی تخت د اوبو په سر پروت. که پوښتنه وشي چې آیا عرش او اوبه ازلي دي؟ له الله تعالی سره لازم و ملزوم. هماغه ورځ چې الله تعالی و دوی هم ورسره و. ستاسو د تعبیر معنا خو همدا ده. د دې عرش پرته د خدای تصور نشئ کولی. ستاسو مسلک هم دا وایي. اما موږ وایو هماغه قرآن فرمایي چې الله تعالی اول ځمکه او اسمانونه پیدا کړي بیا یې په عرش استوا کړي. یعنې عرش بعدي دی نه مخکې. خو عرش مکان نه دی. او الله تعالی هم مکان ته اړ او محتاج نه دی. مکان د مخلوق ځانګړتیا او احتیاج دی. دا یو عیب دی، محدودیت افاده کوي. خدای محدود نه دی. دا آیات موږ ته دا خبره هم کوي چې د ټول عالم د خلقت او پیدایش اصلي او تر ټولو ستره موخه د انسان ازموینه او د دې ازمایښت له لارې د هغه انسان را څرګندېدا ده چې د عمل له مخې تر ټولو مخلوقاتو غوره دی. په همدغه آیات کې دا مطلب افاده شوی چې اصلا الله تعالی دا ټول عالم د دې لپاره پیدا کړی چې داسې یو مخلوق د انسان په نامه را څرګند شي چې په ازموینو کې ثابت شي هغه تر ټولو مخلوقاتو افضل دی، تر ټولو غوره دی. یعنی د دې عالم د پیدایښت موخه هم دا ده، هدف هم دا ده چې هغه انسان را څرګند شي چې تر ټولو اکرم دی او تر ټولو افضل او غوره دی. د دې نه معلومیږي چې د انسان پیدایښت څومره ارزښت لري د الله تعالی په وړاندې. د انسان مقام څومره اوچت دی. دا ټول عالم ستا لپاره پیدا شوی او ستا په څیر د یو مخلوق د را څرګندېدو لپاره پیدا شوی. د همدې لپاره پیغمبر علیه السلام فرمایي چې د ټول عالم او کائنات ختمیدا او زوال د الله لپاره ډېر اهون او آسان کار دی نسبت د یو مؤمن تر قتل. که دا ټوله ځمکه له ټولو مساجدو سره له ټولو مقدسو ځایونو سره د کعبې په شمول وران شي، الله تعالی ته دومره ارزښت نه لري لکه د یو مسلمان وینه تویېدل او وژل. ځکه دا ټول عالم د پیدایښت موخه همدا ده چې دغه انسان را څرګند شي. وهو الذي خلق السماوات والارض في 6 ايام
وکان عرشه علی الماء لیبلوکم ایکم احسن عملا. او دی هغه ذات دی چې اسمانونو او ځمکه یې په شپږو ورځو کې پیدا کړل او عرش یې پر اوبو، د دې لپاره چې تاسو وازموئ چې کوم یو مو د عمل له مخې تر ټولو غوره دی. په دې ټولو مخلوقاتو کې معلوم شي چې د عمل له پلوه څوک تر ټولو غوره دی. یعنې د همدغسې یو مخلوق د راڅرګندېدو لپاره الله تعالی د ځمکه او اسمانان ټول پیدا کړي. زموږ یو بل علمان دا دی چې دا یو اختلافي مسله ده. یوه طایفه ورباندې ډېر زیات ترکیز کوي او دا چې په یو روایت کې راغلی چې الله تعالی د شپې په درېیمه برخه کې د ځمکې نږدې اسمان ته دا تر ټولو لا لاندې اسمان ته راکوز شي. دا هم یو جدي اختلافي مسله ده. او بیا الله تعالی ته فرمایي چې څوک شته چې دعا راته وکړي او زه یې قبوله کړم، څوک شته چې څه رانه وغواړي او زه یې ورکړم، څوک شته چې بخښنه رانه وغواړي او زه یې وبخښم. له ابو هریره رضی الله عنه روایت دی چې پیغمبر علیه السلام وفرمایل زموږ رب د هرې شپې پاتې درېیمې برخه کې نږدې اسمان ته راکوز شي او وایي چې څوک شته راته دعا وکړي چې زه دعا اجابت کړم، څوک شته چې له ما څه وغواړي زه یې ورته ورکړم، څوک شته چې خپلو ګناهونو مغفرت او بخښنه له ما وغواړي زه ورته مغفرت وکړم. بخاري 1145 روایت. دا روایت په بخاري کې 3 ځلې راغلی. د سند له پلوه غریب دی. په صحابو کې یو، په تابعینو کې 2 او په تبع تابعینو کې 1 راوی لري. د تابعینو 2 راویان هم د ابو هریره 2 دوستان دي. اصلي راوی هم ابو هریره رضی الله عنه. په ځینو روایتونو کې دغه د یو دوست یادونه شوې ده او په ځینو کې د 2 نومونه راغلي. دا روایت چې غریب دی د متن له پلوه داسې دی چې نه یوازې په قرآن کې کوم شاهد ورته نه مومو، بلکې د قرآن له هغو آیتونو سره تعارض لري چې وایي الله تعالی بنده ته ډېر نږدې دی، د غاړې تر رګ هم ورنږدې، په هر ځای کې ورسره دی، که یوازې وي او که له نورو سره یو ځای. همداراز په قرآن کې د الله تعالی د نزول او راکوزېدو انګېرنه قرآن مشرکینو ته منسوب کړی. قرآن فرمایي هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام والملائکة وقضي الامر والى الله ترجع الامور. آیا اهل کتاب د دې انتظار کوي چې الله تعالی د وریځو په وریځو کې راکوز شي، راڅرګند شي، دوی ته راشي او ملائکې هم او کار پای ته ورسېږي او کارونه ټول الله تعالی ته راجع کېږي. دا هم یو له هغه مواردو دی چې بایبل هم دا عقیده لري او په ځای ځای کې وایي چې خدای بني اسرائیلو ته په وریځو کې راڅرګند شو او چې کله هم له موسی علیه السلام سره یو ځای غره ته تللي وو، هلته خدای د غره په سر راڅرګند شو په وریځو کې او غږ یې هم داسې و لکه د تندر غږ. د دې خبرې د تردید لپاره راغلی. اوس دوی هم دا انتظار لري چې خدای په وریځو کې راڅرګند شي، راکوز شي، له عرشه راشي، دوی ته مخامخ په وریځو کې راڅرګند شي. دا د الله تعالی راتګ او په وریځو کې راڅرګندېدل چې د بایبل عقیده ده او مقرر دې ته اشاره کړې ده. آیا اهل کتاب هم دا انتظار لري؟ د خدای په ارتباط هم دا تصور کوي
تعجب سره پوښتنه کوي. قرآن د آیت هم داسې ده، یعنی دا د حیرت او د تعجب وړ خبره ده چې غواړي د الله تعالی هم داسې راشي په وریځو کې دې ته راڅرګند شي، د همدې انتظار لري. او که داسې وشو نو بیا خو به الله تعالی آخري پرېکړه کوي، ستاسو لپاره چې کوم تور عاقبت ټاکل شوی له ما سره مخامخ کېږي. د فرشتو د راتګ ته انتظار مه کوئ. فرشتې که راغلي نو ستاسو پایله به عاقبت بیا ډېر زیات تور دی. هغوی به ستاسو د تعذیب لپاره راځي، دا هر څه په تاسو باندې نسکورولو لپاره به راځي. د فرشتو د راتو انتظار مه کوئ. هل ينظرون الا ان تاتيهم الملائکه او یاتي ربک. الانعام 155 آیات. دا د اهل کتابو دیته دغه انتظار ته د تعجب او د حیرت په سترګه کتل شوي دي چې فکر کوي ملائکه به هم راځي او الله تعالی به هم ورسره یو ځای د دوی مخې ته به ودرېږي، راڅرګندېږي. دا او دې ته ورته آیتونه د بایبل هغه وینا ردوي چې وایي الله تعالی د وریځو په لړو کې راغی او موسی علیه السلام ته ځان ورشو. نه یوازې موسی علیه السلام ته بلکې د یهودانو ډېرو نور انبیاو ته. دا هغه بایبل دی چې وایي د خدای په ارتباط هغه تصور دا دی. زموږ اهل ظاهر هم دا تصور ترې اخیسته چې خدای له یعقوب علیه السلام سره غېږې ونیولې. هر څومره چې زور و یعقوب علیه السلام یې ونه شو توانېدلی چې راسملوي. د بایبل خدای له یعقوب سره غېږې نیسي او دومره کمزوره دی چې دغه له راپرځولو نه عاجز. او په پای کې هم د بایبل خدای یو لغته ورکړه په د ورون باندې. او له همدې کبله به نو بس الله تعالی ورته عذر کړی دی چې پرېږدي، بیا یې پرېښه. او د یعقوب هم دا پښه نو بیا درد کولو. او یهودان اوس د پسه د دغه پښه د دغه ورون غوښه نه خوري. دا ځکه چې د الله تعالی یعقوب علیه السلام ته لغته ورکړه. دا د بایبل خدای ده، کټ مټ یو انسان، زور یې هم دومره چې د انسان ته برابر، او د یو انسان له سملولو نه معجز. هغه کلک نیولی ده، نه یې پرېږدي تر څو ورته برکت ورنه کړي. نه دې پرېږدم، ما ته برکت راکوي بیا دې پرېږدم. بیا برکت ورکړی دی پرېښه. او هغه مهال چې په ورون باندې ورته لغت هم ورکړی. یعنی چې د هغوی تصور له خدای نه همداسې ده، کټ مټ لکه دا تصور چې اوس اهل ظاهر د خدای په ارتباط لري. خدای یو انسان ده، کټ مټ. تفاوت هم له انسانه فقط په دې کې چې دا انسان دی او هغه خدای، بس هم دومره. دوه لاسونه لري، دوه پښې لري، هر لاس 5 ګوتې لري، او ردا لري، او ساق لري، پښه لري، ټول هر څه هم داسې انسان ته ورته. او بیا په پای کې وایي چې بلا تشبیه بلا تکیف. دا بلا تشبیه او بلا تکیف دې ستاسو سر وخوري. دا څه ګټه کوي؟ کټ مټې خدای ته تشبیه کوي، هم بیا وایم په پای کې بلا تشبیه بلا تکیف. دې ته مو پام وي چې الله تعالی نه په زمان مقید دی او نه په مکان محدود. دا د مخلوق ځانګړتیا ده چې د زمان او مکان تابع دی. نه د زمان له قید وتلی شي او نه د مکان له محدودیت. په یوه وخت کې یوازې په یوه ځای کې وي، نه په 2 ځایونو کې او نه په هر ځای کې. که په بل ځای کې راڅرګندېږي نو مخکنی ځای باید حتما پرېږدي. خو الله تعالی د مخلوق په څېر نه دی چې یو ځای کې او په بل ځای کې نه. او د بل ځای ته د رسېدو لپاره باید خپل مخکنی ځای پرېږدي. نه نزول د مخلوق په څېر دی چې له لوړ لاندې راکوزي. الله تعالی لپاره لوړ لاندې هم نشته. دا د مخلوق لپاره دا نسبی مفهوم دی. یوازې مخلوق ته لاندې او باندې مطرح دی، د خدای لپاره لاندې او باندې مطرح نه دی. الله تعالی د مخلوق په څېر نه دی چې له لوړ نه بل لاندې راکوزېږي. نه په خاص مکان مقید او محدود دی چې یو ځای وي او بل ځای نه. نه لرېوالی او نږدېوالی د هغه په اړه مطرح دی. خدای ته لرې او نږدې برابر دی. نن او سبا ورته برابر دی، ماضي او حال او مستقبل ورته برابر دی.
دا موږ مخلوق چې ضعیف انسان ده، محدود ده، د زمان تابع، د مکان تابع، هغه ته فوق و تحت هم شته، لاندې و باندې هم شته، او لرې او نږدې هم شته، پرون او نن هم شته، سبا او ماضي هم شته. الله تعالی له دې ټولو نه اوچت دی. متاسفانه ځینې خلک دلته هم د دې پر ځای چې د نزول کلمه د نورو مواردو په څیر په مجازي معنا ونیسي، برعکس هغه په حقیقي معنا نیسي او ګمان کوي چې الله تعالی له عرش د دنیا اسمان ته راکوزیږي، داسې لکه کوم مخلوق چې له کومې لوړې لاندې ځای ته راکوزیږي. دوی ته وایي الله تعالی خو په هر ځای کې له بنده سره دی، او دا هغه څه دی چې قرآن په خپله وایي، تاویلولی هم نشو او بل تعبیر هم ترې نشو درلودلی، الفاظ هم کاملا صریح و واضح، تعویل نمونونکي الفاظ مکرر. خود الله تعالی ما ته وایي چې زه له تا سره له انسان سره هر ځای کې چې وي، د غاړې تر رګم ورنږدې دی، ټیټ او جګ غږ یې یو شان اوري، د انسان یو شان ته غږ اوري، که دا ټیټ دی او که جګ، هره دعا یې قبلوي. نو د دنیا آسمان ته راکوزېدل یعنې څه؟ په دې دواړو کې به کومه خبره منو؟ له موږ سره یو ځای دی، کله لومړي آسمان اواش زموږ غږ اوري او په موږ باندې پوه دی. کوم یو؟ د شپې درېیمه خو تل د ځمکې پر سر موجود دی، دغه چې وایي د شپې درېیمه برخه کې الله تعالی له عرشه راکوزیږي د ځمکې اسمان ته نږدې، نو دغه جنابانو ته وایو چې دا د شپې درېیمه برخه د ځمکې په سر تل وي، یو شیبه هم نه پاتې کېږي. نن دلته درېیمه برخه د شپې ده، یو ساعت وروسته په کندهار کې، نیم ساعت وروسته بیا په ایران کې، همداسې درومي عراق و ترکیې ته، بیا بالاخره مصر ته، مراکش ته، تر څو چې بیرته همدلته راورسېږي. ټوله شپه د شپې درېیمه د ځمکې په سر لا چورلي، یو لازم د ځمکې سر د شپې له درېیمې ور نه ده فارغ. نو دې معنا خو دا شو که دا ستا تعبیر ومنو غلط او کمزوری تعبیر، چې خدای تل له عرش نه راکوز دی او د شپې په درېیمې کې د ځمکې لومړي اسمان کې. دا ډېر کمزوری او کچا تعبیر نه ده؟ کوم عقل یې منلی شي؟ معنا خو همدغه شته، الله تعالی به 24 ساعته مسلسل د ځمکې اسمان ته نږدې دلته او د خپلو بندګانو دعا به اوري او قبلوي به. دریم، د الله تعالی په اړه متشابه الفاظ په هیڅ مورد کې هم په متبادره معنا نشو اخیستلی. که دا غلطي مو وکړه نو الله تعالی به مو له مخلوق سره تشبیه کړی او له داسې پوښتنو سره به مخامخ کېږو چې ځواب یې نشو ویلی. آیا څوک کولی شي د دغو مخکنیو پوښتنو ځواب ووایي؟ که ومنو چې شاید رسول الله صلی الله علیه وسلم به دا خبره کړې، شاید په یقین سره نشو ویلی، ځکه د دې خبرې د مدعي لپاره مدعي نه دی توانېدلی چې دوه شاید هم وړاندې کړي، یوازې دی. او ما ته الله تعالی دا لارښوونه کړې ده په خپل قرآن کې چې د یو چا د خبرې په منلو کې به دقت کوي، له شاید پرته خبره مه منه، د مدعي خبره له شاید پرته مه منه. کله به دوه شاید ترې غواړي، کله درې، کله څلور. دلته چې د الله تعالی په ارتباط یو څه ویل شوي دي، یو څوک راغلی پیغمبر ته یو خبره منسوب کړې ده، خو دا خبره مربوطه په الله تعالی پورې، زما د عقیدې یو مهمه برخه، یو کسر، یو راوي ده، هېڅ شاید هم ورته نشته. په قرآن کې ورته شاید نه مومو. دوم صحابي او دریم صحابي ورسره نشته چې د په خبر باندې شهادت ورکړي. روایت غریب دی. که زه احیانا هم دا خبره ومنم، ګورې دا مو په پام کې چې شاهد کېدلی شي که ثقه وي نو د یوه کس خبره ته هم باید اعتبار ولري. اشتباه کوي، داسې نه ده. که په صحابو کې هم چا
په یو بل باندې د زنا تور لګولی وای او پیغمبر علیه السلام ته شکایت را رسېدلی وای، نو پیغمبر علیه السلام لامدغه صحابي 4 شهیدان غوښتل. که دا ابوبکر رضی الله عنه هم وایي 4 شهیدان به ترې غوښتل. دا هسې خبر ده چې اوس راوي ثقه ده نو بس که یو یې خبر بیا حتمن منو. دا کاملا بې بنسټه خبره ده. د الله تعالی څرګند لارښوونه او حکم همدا ده چې بس د مدعي دعوا به په هغه صورت کې منو چې شاهد وړاندې کړي. او دا خبره د صحابهو په دوران کې راغلی ده. دا د قرآن آیت د صحابهو په دوران کې راغلی. هلته به هم قاضي ته کومه دعوا که وړاندې کېدله نو صحابهو نه به 2 3 4 شاهدان غوښتل. داسې نه چې دا صحابي ده نو دغه دعوا یو کس کم ده باید ومنل شي. که احیانا پیغمبر علیه السلام هم دا خبره کړي نو مراد او معنی دا دی چې الله تعالی د هغه بنده دعا ژر قبلوي چې د شپې په 3مې برخې کې الله تعالی ته دعا کوي. معنی هم دا دغه مهال د انسان دعا اجابت ته ډېره نږدې ده. ستا خوش خوب پرېښه، ګرمه بستره دې پرېښه، پاڅېدلی، لمونځ دې کړی، لاسونه دې اوچت کړي، د ریا امکان هم نشته. هڅه هم کوي چې غږ د څوک وانه اوري، په تیاره کې لاسونه دې اوچت کړي الله تعالی ته، نو دغه مهال د اجابت لپاره دعا ډېره نږدې ده. معنی هم دا مراد هم دا ده. اما بل تعبیر خوښی او کچه تعبیر دی چې ګواکې الله تعالی له عرش نه راکوزیږي د مخلوق په څېر یو ځای پرېږدي او بل ځای راځي. الله تعالی له دې نه ډېر اوچت. ما له تحقیق مخکې په دې روایت ډېر ځلې استناد کړی. الله تعالی دې ما ته بخښنه وکړي. ډېر ځلې نه پوهېدم، خو اوس او له تحقیق وروسته دې نتیجې ته رسېدلی یم چې له دې وروسته به هېڅکله په دې روایت استناد نه کوم. له دې ویرې چې مبادا پیغمبر علیه السلام ته مې هغه څه نه یې منسوب کړي چې هغه نه دي ویلي. عقل مې هم قد نه راکوي چې دا ومنم. او ما ته رسول الله صلی الله علیه وسلم همدا سپارښتنه او لارښوونه هم کړې ده چې کومه خبره چې ستا عقل ونه منله او د زړه دړه دې ورته خلاصه نه شوله، مشاعر او عواطف او احساساتو دې هم ونه منله او ځان دې له دې نه ډېر لرې وګڼلو، نو زه تر تا ډېر ترې لرې. د یو مؤمن د خپل احساس او زړه او شعور هم همداسې ده چې کولی شي د ښې او د بدې خبرې ترمنځ تفکیک وکړي. کومه خبره سمه ده او کومه غلط. د خپل ایمان یې ورته لار شي. دې ته مو پام وي چې اسلامي امت یو مهال له دې خطرناکې فتنې سره مخامخ شو چې قرآن شاته وغورځول شو. د جعلي او موضوعي احادیثو بازار تود شو. کله به یوې ډلې د خپل دریځ په ګټه احادیث جوړول به له ځانه به جوړول. موضوعي روایات، موضوعي هغه دي چې له ځانه جوړ شوي، په لکونو جوړ شو. او د محدثینو یو لویه ستونزه دا وه چې دا موضوعي احادیث جعلي جوړ شوي احادیث تشخیص کړي او له نورو یې تفکیک کړي. د محدثینو یو لویه ستونزه او لوی کار هم دا ډېر احادیث جوړ شوي. هر محدث له لکونو روایاتو 100 زره انتخاب کړي، 2-3 زره انتخاب کړي. کله به یو هم داسې موضوعي حدیث جوړ کړل او په ځواب کې به بل بیا متضاد روایات رامنځته کړل. له علي رضی الله عنه په روایت شوي یو حدیث کې دې فتنې ته داسې اشاره شوه. ترجمه یې وړاندې کوم. له حارث روایت دی چې وایي په یو جماعت تیر شوم، خلک مې ولیدل چې د احادیثو په اړه لګیا دي، خپلو منځونو کې لانجه کوي او بحثونه. نو علي ابن ابي طالب رضی الله عنه ته ورغله او ورته ومې ویل ای امیر المؤمنین، ای نه ګورې چې خلک په حدیثو کې په بحثونو لګیا دي؟ ویې ویل آیا همداسې یې کړي؟ ومې ویل هو. علي رضی الله عنه وویل
خو ما له رسول الله صلی الله علیه وسلم اوریدلی چې فرمایلی دا به یوه فتنه وي. په بل روایت کې داسې راغلی له ما وروسته به داسې احادیث را څرګند شي چې ویونکي به یې وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل، رسول الله صلی الله علیه وسلم یې واورېدل. دا ټول به زما په اړه تور او افترا وي، له ځانه جوړه شوې خبر. قسم په هغه ذات چې زه یې په حق سره رالېږلی یم. زما امت به د خپل اصلي دین او جماعت په اړه په 2 او یا فرقو وویشل شي. ټول به هم په خپله بېلارې وي او هم به د نورو بېلارې کوونکي. خپله به هم دوکه شوي او نور به هم دوکه کوي چې د دوزخ لوري ته به بلنه ورکوي. که داسې وشول نو پر تاسو لازمه ده چې د الله تعالی پر کتاب منګولې ولګوئ. علي رضی الله عنه وایي ما ورته وویل چې له دې فتنې د وتلو لار کومه ده یا رسول الله؟ ویې فرمایل د الله تعالی کتاب. که غواړې له دې فتنې ووځئ نو د الله تعالی په کتاب باندې منګولې ورکوئ چې په هغه کې د مخکنیو قومونو قصې دي او د راتلونکو قومونو په اړه خبر. د مخکنیو قومونو له حالت مو هم خبرې او د راتلونکو قومونو له وضعیت مو هم. چا دا اسلوب غوره کړی دی له کوم عاقبت سره مخامخ شي؟ دا یې موږ ته ویلي ده. د وروستنیو قومونو له حالت نه خبرولو معنا هم دا ده چې په کوم قوم کې دا صفات را پیدا شو نو له کوم برخلیک سره به مخامخ کېږي. قرآن موږ ته دا هم بیان کړی. ستاسو ترمنځ د شخړو او منازعاتو په اړه حکم او پرېکړه د ټولو قضاوو په ارتباط د ټولو اختلافي مسایلو په ارتباط دا کتاب ستاسو ترمنځ آخري د پرېکړې او حکم مرجع ده. هغه فیصله کوونکی دی، د حق او باطل ترمنځ پرېکنده حکم او فیصله کوي. هسې خوشي وینا نه ده. هر جابر چې هغه پرېږدي الله تعالی به یې مات کړي. څوک چې له ده پرته په بل څه کې هدایت ولټوي الله تعالی به یې بېلارې کړي. له قرآن پرته چې څوک په بل څه کې هدایت ولټوي حتما بېلارې کېږي. همدا د الله تعالی مضبوطه رسۍ ده. همدا له حکمت ډک پند او ذکر دی. همدا مستقیمه لاره ده. هماغه مستقیمه لار چې موږ یې په لمانځه کې د فاتحې په سورې کې الله تعالی ته کوو اهدنا الصراط المستقیم. هماغه مستقیمه لار دغه ده. سورې فاتحه کې موږ دعا کوو الله تعالی ته ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم. لومړی او ستره دعا همدا ده. او الله تعالی د راتلونکي سورې متصل د فاتحې بقرې سورې کې موږ ته وایي ذلک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین. دا د الله تعالی کتاب هماغه د چې تا مستقیمه لار غوښتې وه. په دې کې هدایت دی. هدایت متقیانو ته په هغې کې شک نشته. پیغمبر اسلام هم داسې فرمایي. همدا مستقیمه لار ده. همدا هغه څه دی چې نه یې هوا او هوس کږولی شي او نه یې ژبې ګډوډولی شي. بس که څوک د هوا او هوس تابع امي نشي کولی قرآن په ارتباط دغسې تعبیرونه او تفسیرونه وړاندې کړي چې کوږ ناسم تعبیرونه او که هر څومره هم فصیح وي او ژبور وي د خلکو د دوکه کولو او غلطولو کې مهارت ولري نشي کړولی. نه علما پرې مړېدی شي داسې چې فکر وکړي چې بس زړه مې ډک شو او په ټولو علومو مې احتوا وکړله، بلکې هغه به بیا هم ځان محتاج ګڼي چې دغه ظرفیت هر څومره یې ډک بشي خو نور ورته محتاج. یعنی د هر چا د ظرفیت په اندازه چې هر څومره پراخ وي بس هغه ته پوهه ورکوي، هغه ته بصیرت ورکوي. علما ورباندې مړېدی نشي.
د اهل کتابو یو ستونزه دا وه، د علماو وي، د مشایخو وي چې ویل بي بس موږ زړونه د علم خزانې دي، نور ورته ځای نه ده پاته. نه هم ځینې همداسې چې د قرآن په ارتباط همداسې خبره کوي. هېڅوک چې د علم په هره مستوا کې له قرآنه مړېدلی نه شي، بیا به م ورته وږی او نه په ډېرو لوستلو سره زوړوالی مومي. مکران هم چې قرآن وایي نوې نوې خبرې د مخ ته راشي، په ډېر صبر وروسته پوه شه. باور کوي زه دا نن هم ما له قرآنه داسې څه زده کړي دا نن نه چې په دې 83 کلونو کې ورباندې نه پوهېدلم. تفسیر د لیکلو په دوران کې ورباندې نه پوهېدلم، نن ورباندې پوه شوی. همدغسې د قرآن زړېږي نه، تل به یې نوی مومي او هر بار چې ورته رجوع کوي نوي نوي شیان باندې پوهېږي. ما د قرآن هره سوره چې لوستلې ده، باور کوي چې تفسیر کړې مې ده، داسې احساس مې کړی چې دا زړه مې له علم او ایمان ډک شوی ده او چې بیا ورته رجوع مې کړې ده، نوې نوې خبرې مې مخ ته راغلې دي، په نوو اسرارو باندې پوه شوی. دا اوس د پلوشې تفسیر په بیا چاپولو لپاره په کار باندې مصروف، ډېر څه مجبور شوم چې کار وکړم او هغه څه چې اوس باندې پوه شوم. قرآن همدغسې په ډېر ویلو باندې زړېږي نه، علما ورباندې مړېږي نه. نه یې عجایب پای ته رسي، یعنې وخت په وخت به د قرآن ډېر عجایب څرګندېږي، معجزې به یې څرګندېږي. ما د ساینس او د قرآن علمي اعجاز په نامه یو کتاب لیکلی چې نږدې د قرآن 200 آیتونه مې راغونډ کړي او باور وکړئ چې هر یو د دې آیت دومره ستره معجزه ده چې د موسی علیه السلام معجزان د هغه سره سیالي نشي کولی او د عیسی علیه السلام معجزې هغه حقایق قرآن توضیح کړي چې انسان نن ورباندې پوه شوی ده، په همدغه 21مې پېړۍ کې ورباندې پوه شوی، تر دې مخکې ورباندې نه پوهېده. دا ما کتاب دی چې کله پیریانو واورېدو نه له دې ډډه ونه کړه چې ووایي موږ عجیب قرآن واورېدو. د کمال لوري ته بلنه ورکوي، نو ایمان مو پرې راوړ. د پیریانو یوه ډله تېرېدله په داسې حال کې چې پیغمبر علیه السلام د جماعت لمونځ ورکول، د قرآن تلاوت یې اورېدله او هماغه شیبه یې د قرآن له اورېدو سره سم یو بل ته ویل خاموش خاموش شئ، ټول خاموش شوي دي او قرآن ته یې غوږ نیولی ده. هماغه لحظه یې په قرآن ایمان راوړ، خپل قوم ته ستانه شوي دي او ویلي چې موږ یو عجیب قرآن واورېدو. چې د کمال لوري ته بلنه ورکړي، ایمان مو پرې راوړ. یعنی پیریانو هم چې کله دا قرآن اورېدله په دې ایمان راوړ. د دې مطلب په ارتباط متاسفانه په مسلمانانو کې اختلاف دی رایې ده. په داسې حال کې چې قرآن کوم ځای کې چې دا مطلب ته اشاره کړې دی د جن سورې کې هلته صریحاً وایي چې پیغمبر علیه السلام د پیریانو له راتلو نه دی خبر شوی، هغوی یې لیدلی نه دي، په دې هم نه دی پوه شوی چې دا راغلی قرآن یې اورېدلی او ایمان یې راوړی، نه د دوی له راتلو خبر شوی، نه دا چې هغوی قرآن اورېدلی په دې خبر پوه شوی ده او نه په دې چې دوی ایمان راوړی. وروسته الله تعالی په وحی کې درته ویلی او ورته وایي چې قل اوحی الی، ما ته وحی وشوله چې یو ډله د پیریانو قرآن واورېدو ایمان یې راوړ او اورېدو سره سم یې ویل چې عجیب قرآن ما اورېدلی، ایمان یې ورباندې راوړه. څوک چې د قرآن له مخې څه ووایي نو رښتیا یې ویلي. د هرې قضیې په ارتباط چې چا د قرآن له مخې څه حکم وکړه څه یې وویل، خبرې رښتیا ده. چا چې عمل پرې وکړ نو اجر یې په برخه شو، چا چې حکم پرې وکړ عدالت یې وکړ او چا چې نور د ده لوري ته وبلل هدایت ته یې بلنه ورکړه، په خپله هدایت شوی. په بل روایت کې همداسې راځي په خپله په مستقیمې لارې هدایت شو. که څه هم
ترمذی چې دا روایت را نقل کړه د دې روایت د سند په اړه سم ملاحظات لري او وايي چې دا حدیث غریب دی فقط په همدې اسنادو مطابق پیژنو لدین ماسوار نور اسناد نه لري لدې پرته چې په دې پوه شوي چې له علي رضی الله عنه روایت شوی او له هغه پرته له بل چانه او له علي هم بل داسې راوي نه ګورو مګر حارث دا حدیث غریب دی له دې لارې پرته یې له بلې لړۍ نه مومو او دا حدیث یوازې له علي رضی الله عنه روایت شوی او له علي هم یوازې حارث روایت کړ یعنی دا چې راوي یو ده او بیا لومړی راوي یو ده او دوهم راوي هم یو ده او د دې دوهم راوي په ارتباط هم څه ملاحظه شته ځینې بیا وایي چې نه دا ثقه ده ترمذي وایي چې د ده په ارتباط ملاحظات شته یعنی ترمذي امام ترمذي یو ستر محدث کتاب یې یو له شپږو صحیح حدیثو کتاب هغه داسې دا روایت د دې لپاره ضعیف ګڼي چې لومړی راوي یو ده یعنی چې هغه هم په دې اصل باور لري چې کوم روایت یو راوي لري نو هغه غریب ده دغه په منلو کې باید محتاط او چې بیا دوم هم همداسې او دریم او څلورم هم همداسې یو وي اغرب وي په څلورو طبقو کې یو راوي ولري د دې په ارتباط باید ډېر محتاط واوسي دی په دې روایت باندې ملاحظه لري او ضعیف یې ګڼي که دا استدلال امام ترمذي سره ومنو نو بیا خو د بخاري اکثر روایات غریب دي د بخاري اکثر روایات غریب په صحابو کې یو راوي لري ډېرې په تابعینو کې هم په تبع تابعینو کې یو راوي د بخاري اکثر روایاتو ته د احاد نوم ورکړل شوی چې یو راوي لري ډېری مطلق اکثریت یو راوي لري یا دوه او ډېر کم هم درې کېدای شي په حارث رضی الله عنه څه ملاحظات او له همدې کبله ترمذي ضعیف ګڼلی خو د روایات متن ډېر ښکلی ده ډېر دقیق ده متن ډېر دقیق ده د ملاحظې یو مورد هم کې نشته د قرآن په ارتباط چې په دې روایت کې څه ویل شوي دي اکثر یې هماغه څه دي چې په قرآن کې راغلي د روایت په متن باندې څوک هیڅ ملاحظه او اعتراض نشي وړاندې کولی زموږ یو ستونزه متاسفانه دا ده چې محدثینو مو ډېر اکثرا اسنادو ته اعتبار ورکړی ده د همدې له مخې ویل چې دا روایت صحیح ده که ضعیف دې ته زیاته توجه نه ده سوې چې متن یې څنګه ده متن یې له نورو روایاتو سره تعارض لري که نه په نورو روایاتو کې هم دغه لپاره یو شاهد شته آیا متن یې داسې دی چې په قرآن کې هم دغه لپاره کوم شاهد مومو که نه متاسفانه دې ته زیاته اطلاع نه درشه یعنی اوس دا روایت د متن له پلوه ډېر دقیق ډېر ښکلی او ډېر ښایسته او په ښه توګه قرآن معرفي شوی ده اما چون د حارث په ارتباط امام ترمذي معلومات دا ده چې هغه ضعیف ده نو ځکه یې دا روایت ضعیف کړلی حقیقت هم دا ده چې له فتنو د وتلو تر ټولو دقیقه لار دا ده چې قرآن ته رجوع وکړو روایات هم د قرآن په تله وسنجوو هر اختلاف چې تاسو قرآن ته راجع کړئ هلته قرآن به تاسو ته ځواب درکړي ستاسو اختلاف رفع کولو توان او ظرفیت لري قرآن په هره قضیه کې چې دا فکري دا مذهبي دا علمي اجتماعي حقوقي هره قضیه هره انساني قضیه چې تاسو قرآن ته رجوع راجع کړئ نو هغه به تاسو ته څرګنده واضح روښانه پرېکړه درکړي په همدې اکتفا کوو